چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام او جبريل علیه الصلاۃ والسلام دواړه ورغلل، به دروازه ټک ټک کړله او د اسمان څوکیدارانو ورته وویل چې ځان لې که څوک در سره شته. جبريل علیه السلام ورته وویل چې نه، محمد رسول الله علیه السلام دا را سره دی. څوکیداران د اسمان ورته وی ته ورپسې په خپله تللی وي او که نه الله رب العالمین محمد رسول الله پسې لېږلی وي. جبريل علیه السلام ورته وی نه، بلکې الله رب العالمین ورپسې لېږلی وما. آسمان دروازه کولاو شوله، دویم اسمان کې نبی علیہ السلام دو انبیاء ولیدل. یو عیسی علیہ السلام چې دا په حقیقي جون باندې وسملته دی، او دویم یحیی علیہ السلام دواړه سره د ترور زامنم دي. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته وویل شو سلام پې واچو، نه سلام مې واچو. هغې اوس ستړي راکړله او عیسی علیہ السلام شکل سرنګ یو غونده کې انسان او داسې کوړی وړی یختی او چاپ نه و. دیو نه بعد دریم اسمان ته روان شو، مختصر ملاقات. په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام داغه شکل الله راته وښوده. نبی علیہ السلام فرمایي یوسف علیہ السلام چې مې کله ولیده نو الله ول د دنیا نمایح ښایست ورکړی و، ښکلا یې ورکړې وه، ډېر ښکلی و. او د دې د ښایست او د حسن تعبیر قرآن مجید سورت یوسف کې کړی دی. الله په مکمل صورت را لېږلی دی. داسې یو عجیب حسن یو چې کله د هغه مصر زنانو یوسف علیه السلام ولیده نو الله وایي چې دې زنانو د یوسف علیه السلام حسن ته تعجب وکړ. وقطعنا ایدیهن، او هغې د خپل د ګوتو سرونه زخمي کړل. یوسف علیہ السلام ښایست ته تعجب وکړ او د هغې په شان کې دا ویله چې دا خو انسان نه دی، دا خو یو ملک دی چې دومره ښکلا او ښایست الله وله ورکړی دی. یوسف علیہ السلام سره ملاقات مې وشو. د هغې نه څلورم اسمان ته چې راغلم، په څلورم اسمان کې مې د ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو. بیا د هغه ځای نه روان شوم، پنځم اسمان کې مې هارون علیه السلام ولیده او په شپږم اسمان کې مې موسی علیه السلام ولیده. موسی علیه السلام سره چې مخامخ شوم، وایي د ونې نه اوچت سړی و او یختی د خبشو د خلکو غونده کې داسې کوړی وړی و او داسې د غصې په حال کې مې ولیده لکه سړی چې غصه یې او په دې خپلو شونډو باندې چک لګولی. ځکه د الله په انبیاو کې دا غصناک نبي و.
وای دا مې ولیده. جبرئیل علیه السلام راته موسی علیه السلام دی سلام مې ورسره وکړ، مرحبا الفاظ استعمال شو. اوم اسمان ته روان شو، وای موسی علیه السلام وژړل، په ژړا شو. ولې موسی علیه السلام ژاړي؟ وای موسی علیه السلام ویل چې زمانه وروسته یو هلک پیغمبر شوی دی او د ده امت به زما د امت نه ډېر جنت ته ځي. دا د هغه څه بخل باندې دلیل نه دی، بلکې د هغه په حرص د نبي علیه السلام د امت منې دی چې څومره بهترین امت الله ورکړلی، څومره خیر الله په دې امت کې اچولی، دومره خیر الله په بني اسرائیلو کې نه و اچولی. وی موسی علیه السلام ویل زما نه وروسته پیغمبر شوی دی، زما نه مخکې جنت ته ځي او زما د امت نه امت مخکې ځي. نبی علیه السلام وی روان شو، اوم اسمان ته چې کله ورسېدو، په اوم اسمان کې مې د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو. ابراهیم علیه السلام مې ولیدو او جبرئیل علیه السلام راته هم ښوده چې دا ابراهیم علیه السلام دی. مرحبا بأخ صالح و نبی صالح، نیک اورورا او بهترین نبی په خیر رالی. و نبی علیه السلام فرمایل چې ابراهیم علیه السلام ما ته د اوم اسمان کې وویله اے د الله نبی کله چې واپس ځمکې ته لاړ شي خپل امت ته د زما سلام ووایه. دا دومره یو بهترین امت الله پیدا کړی دی چې د اوم اسمان نه الله د ابراهیم علیه السلام ملاقات د محمد رسول الله سره کوي او ورته وایي چې واپس کله لاړ شي زما سلام د امت ته ووایه. بل ورته وایي ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې دا خبره ورته وکړه چې د جنت خاوره ډېره مزیداره خاوره اوبه ډېرې مزیدارې دي، ډېر مزیدارې هواګانې پکې چلیږي، خو بالکل صفا میدان دی. ګوره بالکل صفا میدان دی او په دې میدان کې به تاسو ځان دپاره ونې وکرئ، بوټي ځان دپاره نال کوي چې کله لاړ شي امت ته دا کلمات وایه: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة الا بالله. دا کلمات ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې امت ته دې وایي دا کلمات وایي او د دې کلماتو په وجه باندې الله پاک ستاسو دپاره په جنت کې ونې نالوي. موږ یو تاسو ځان سره د دې ځای نه خو وړلی نه شو، هلته د ونو د نالولو دپاره الله رب العالمین د محمد رسول الله په ژبه باندې موږ ته دا کلمات راښودلي دي چې دا ویو. د اوم اسمان نه بره نبي علیه السلام فرمایي چې د ملایکو ډله مې ولیدله او ورسره مې د دې بارډر نه اوس علاقه ممنوعه شروع کېږي چې نه ورته پیری تلی شي، نه انسان تلی شي، نه ملایک تلی شي. او په دغه ځای کې نبي علیه السلام وایي ما د قلمونو کشار واورېده چې لیکلې کوله، لکه لویه بادشاهي ده. الله حکم را لیږي